د ان بي نیوز درنو لیدونکو سلامونه، ستړي مو شئ. پام وکړئ یو تازه خبر ته. ځایي سرچینې وایي چې د خوست په غلام خان بندر کې د تېرې شپې نښتې له امله یو موټر چلوونکی وژل شوی دی. مسؤلین وایي نښته تېر ماښام 6 بجې هغه وخت د پاکستاني لوري لخوا پیل شوه چې افغان ځواکونو ورسره له یو موټر چلوونکي سره د شوي ناوړه چلن په اړه لفظي شخړه وکړه. نور جزئیات زموږ د همکار رحمان الله محمدي په ریپورټ کې. ځایي سرچینې وایي چې د خوست په غلام خان بندر کې د تېرې شپې نښتې له امله یو موټر چلوونکی وژل شوی دی. مسؤلین وایي نښته تېر ماښام 6 بجې هغه وخت د پاکستاني لوري له خوا پیل شوه چې افغان ځواکونو ورسره له یو موټر چلوونکي سره د شوي ناوړه چلند په اړه لفظي شخړه وکړه. د غلام خان کمیسار بهائی جان بلال رسنیو ته وویل لومړی نښتې 15 دقیقې دوام وکړ، خو وایي چې د شپې 8 بجې یو وار بیا د پاکستاني لوري له خوا نښته پیل شوه چې د شپې تر 2 بجو یې دوام درلود. هغه وویل په یاده نښته کې د دواړو لوري لخوا درنې وسلې هم کارېدلې. نوموړي د مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې د نښتې له امله دغه لار د سوداګریزو توکو د لیږد رالېږد پر مخ تړلې ده. بلخوا ځایي اوسېدونکي بیا وایي چې د تېرې شپې د افغان او پاکستاني ځواکونو د نښتې له امله یو موټر چلوونکی وژل شوی دی. د عابد په نوم یو ځایي اوسېدونکي ویلي چې د تېرې شپې نښتې له امله د سیمې څخه سلګونه کورنۍ کډه شوي دي. د خوست ولایت مقام مسؤلینو د نښتې پخلی کړی، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. تاسو زموږ د همکار رحمان الله محمدي صاحب ریپورټ ته غوږ کوئ. درنو لیدونکو د نورو کره او پر وخت خبرونو لپاره موږ وڅارئ. زموږ پته ده www.youtube/nbnews.